سمسور دی پرات لوسو ټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت پورې باران رسول الله باران رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرتضی عابد سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. دویمه پوښتنه مې دا ده، آیا زنانه به په غسل کې خپلې کونڅۍ پرانیزي او که نه؟ ځواب کې دې باید ووایم د مسلم، ابو داود او د ترمذي حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمایي قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحسي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمای چې ما عرض وکړی د الله رسوله زه یوه داسې ښځه یم چې د سر کونڅۍ مې ډېرې سختې دي. اني امرأة اشد ظفر رأسي، آیا د جنابت د غسل دپاره پرانیزم دا کونڅۍ مې خلاصې کړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل نه، یقینا ستا دپاره دا کافي ده چې په خپل سر باندې 3 لپې اوبه واچوي او بیا په ټول بدن باندې اوبه تیرې کړي نو پاکه به شي. انما یکفیک ان تحثی على رأسك 3 حسیات ثم تفیضین علیک الماء فتطهرین. همدارنګه د مسلم او د ابن ماجه او د مسند احمد حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبید بن عمیر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای بلغ عائشة رضی الله عنها ان عبد الله بن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. عبید بن عمیر وای چې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته دا خبره راورسېده چې عبدالله بن عمر زنانو ته حکم کوي چې د غسل په وخت کې د سرونه پرانیزي، یعنې کونڅۍ دې خلاصې کړي. نو ام المؤمنین وفرمیل عجیبه ده عجیبه ده، ابن عمر ښځو ته د دې خبرې حکم کوي، داسې ورته ولې نه وایي چې خپل سرونه ورخی؟ ما او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د یو لوښي نه غسل کولو او صرف 3 لپې اوبه به مې په سر اچولې. نو حاصل دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لومړني حدیث نه او د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د وینا نه دا ثابتیږي چې ښځو لپاره دا لازمي او ضروري نه ده چې هغوی دې د غسل په وخت کې د خپل سر کونڅۍ خلاصې کړي، خو په دې شرط چې د ویښتانو بیخونه په اوبو باندې لمده شي او هغو ته اوبه ورسیږي. د دوزخو او جنتو مالکان. درنو دوستانو، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دیني خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي.